انسانا د هغه کریم او عزتمن ذات په باره کې د خپل خوږ رب په باره کې ته څه شي په دوکه کې اچولی چې د هغه د ملاقات دپاره تیارې نه کې اسباب نه تیارې او ته وایې زه بس په ګیره لاس راکاږي الله مې دې برناقه وبخي. دا مه کوه، دا ته ګپ لګې. د الله رب العالمین په صفت د کریم پسې ګپ مه لګوه. څه تیارې وکړه، هغه کریم ذات دی په لږ عمل دې بخي، خو دا مه وایه چې هېڅ عمل به نه کوم او بخي به مې، دا مه وایه. دا زړورتیا مه کوه، په دې دوکه کې مه پرېوځه. او امام ابن القیم رحمه الله هغه فرمایلی دي وایي دا د الله رب العالمین نعوذ بالله یو سپکاوی دی د صفت د غفور او د رحیم چې بعضې خلک په الجواب الکافي لمن سأل عن الدواء الشافي په الجواب الکافي کې هغه لیکي په دې ابتدایي مبحثونو کې وایي کوم انسان چې ګناهونه او نافرمانۍ نه کوي او دا وایي چې الله خو غفور رحیم دی، الله بخښنه کوونکی رحم والا دی او زه به ګناهونه کوم او په ګناهونو کې ورننوځي، وایي دا د الله رب العالمین د صفت د غفور او د رحیم سپکاوی کوي. والعیاذ ولی هغه غفور دی، بېشکه غفور دی، خو د مغفرت اسباب دي، هغه اختیار کا، صفت د غفور به تا ته متوجه شي. هغه رحیم دی خو اسباب د رحمت اختیار کا، هغه کارونه وکړه چې د الله رب العالمین رحمت متوجه کېږي تا ته به په رحمت کې راونغاړلی شي او لاړ به شي جنت. اسباب نه اختیاروم د مغفرت، اسباب نه اختیاروم د الله د رحمت د حاصلولو او به تش ویم چې الله غفور رحیم دی. هغه د یهودو په شان تمني کومه چې هغوی به صرف ارزوګانې کولې چې موږ خو به جنت ته ځو، لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، موږ چېرته ورته وایځو، موږ چېرته جهنم ته ځو. که لاړم شو چېرته یو څو ورځې چې مفسرین وایي بعضې وایي چې دا 7 ورځې دی یادولې، ځکه د دوی عقیده دا وه او نظریه چې د دنیا عمر 7,000 کاله دی او د هرو 1000 کالو په بدل کې به یو ورځ موږ ورته ځو، یو هفته به تېره کړو بیا به راوځو که نه په دې ټالې ځنګل. او دغه رنګه بعضې وایي چې یاره دوی ویلې چې موږ به یو 40 ورځې یو چله به پکې تېره کړو او چلې نه پس به جهنم نه راوځو. ځکه چې زمونږ مشرانو 40 ورځې د سقي عبادت کړی، هغه جرم کې که لاړو یو 40 ورځې به پکې تېرې کړو. الله په دې ټالونو یهودو ځنګل. موږ الله رب العالمین د دې صفاتو نه منې کوي. دا د یهودو نصاراو دا خصلتونه الله موږ ته ولې ذکر کوي؟ عمر رضی الله عنه به فرمایل یاد وساتئ ملګرو دا قوم تیر شوی دی، دا چې الله موږ ته جرمونه په قرآن کې ذکر کوي د یهودو نصاراو قبایح، دې نه مراد وایي موږ او تاسو یو چې دا صفات په موږ تاسو کې رانشي. الله رب العالمین ما او تا منې کوي چې کله د یهودو قباحات کله د نصاراو قباحات الله ذکر کوي، نو دې نه مراد وایي دا دی چې کله الله رب العالمین په هغه امت کې چې زموږ نه په مرتبه کې کم و په هغې کې دا کارونه نه خوښ، نو په خیره امت کې به څنګه خوښ شي چې دا امت دې غوره هم وي او دومره سپک کارونه دي کوي لکه د یهودو نصاراو په شان. عمل مه کوه او په دې ټال ځانګه چې الله رب العالمین به مو بخي او موږ خو به جنت ته ځو.